زه ولسوالیو د ځوانانو سربیره د لغمان، نورستان، ننګرهار، بدخشان، سرپل ولایتونو د سیرت سیالۍ مینوالو ګډون کړی و. په دغه سیالۍ کې 445 تنو برخه اخیستې وه. دا چې د یادې سیالۍ نه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د مرکزي دارالعلوم د کوم هدف لپاره په لاره اچولې وه، د یاد دارالعلوم یو تن عالم مولوي سید ولی الله داسې وویل: مؤمنان یو، مسلمانان یو او په دې مکلف یو چې خپل پیغمبر په صحیح طریقه باندې وپیژنو، د هغه سجره نسب وپیژنو، د هغه کړنې وپیژنو، د دې دپاره چې ځوان نسل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سره اشنا شي او بیا په هغې باندې عمل وکړي او دا نورو خلکو ته وښیي. دا چې په یاده سیالۍ کې به ځوان نسل ته د خپلو مشرانو او بالخصوص د نبي علیه الصلاة وسلام د ارشاداتو او ژوند په اړه څومره معلومات ترلاسه کړی وي، په خپل ژوند کې او د نورو ځوانانو نه د نبي صلی الله علیه وسلم کړنې په عملي بڼه د راخپرولو غوښتنه کوي. دوه تنو ملي راډیو تلویزیون ته داسې وویل: انشاءالله زه محمد سلام په سنت عمل کوم. ځینې خلک دي په خطو کې شټایل نه کوي، ګیره کې شټایل نه کوي، دا یو بد عمل دی. موږ باید محمد سلام په سنت عمل وکړو او انشاءالله راتلونکي ځوانانو ته هم دا هیله چې محمد سلام په سنت عمل وکړي. واقعا بسیار خوشحال شدیم به خاطری که سیرت نبوی در میان مردم پخش شده و هر کسی بدانند که سیرت چیست و از نقش و قدم پیغمبر خود خبر باشند. دا لومړی ځل دی چې دغه ډول سیالي د یاد دارالعلوم له لوري په لار اچول کیږي.